چې پزړه دې ز بیمار کم کل تو څه درامان استاد تو ګوره ویزان لغم کوره دکان نه رو شړلم زمړه ستاره پر شاګردان ډیرو او زما د پاره روزګارونه ډیرو غم مکوا یلکه د خدای مسلمانه دا خو د شیطانانو باغ دی او تیار غلی غشله پدی ورګه ورزمه په منه واه 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 په ایماندارۍ کنه چې د لري ځای نه سمې ملغلرې ښکاري ملغلرې ویم د حق ځای نه مې تخلیق کې اوبه رالي داسې ورځ خو زه د خدای نه غواړم خو نه کنه د رمضان دا میاشت چې د پلاره روژه مې ده نو کور ته به یوسم کور ته دا جولن به ډکه کړم جولنه خو نه کنه یاره څنګه چې پکې ثواب یو پویا دی دغه شانتې پکې د غلا ګناه هم یو پویا ده کنه یار زمړه نن به د خپلې خېټې د تکلیف ورکړم نن یې نورم شلتالو نن نه داسې ځم ښه د ډک باغ نه بېنوا ځم بېنوا لالا دی لالا سمېږي جنګ خیر خو دی دا تیسارو یار تا خو دومره غوسه کول خیر شه لوټ وک شوی یار دا څو لوټ دی 1500 دی یار 1500 او څنګه دی زو لوټ دی او کپڑا دیتا ولا زو لوټ دی سره کپڑا دیتا ورا بازم داسې مخکې زم کنه خو پګو تو راغی بالکل به درکم ښه او تا هم پکې زکات نی ورکړي کنه پلاره خدای دې خیر ماما جی نن ډېر زیات خوشاله نمک منډه ته بوزم او د ټیکو پروګرام نه باندې کوم ولی ماما جی ولی باندې راغتلې دي سو ها باندې مې نه راغتلې پیسې مې مونتري ولیکه د خدای مسلمان د اخرت چې په وخت وي 15 غنټې و پسې وګرځیدم خپې مې ماته شي خو د اخرت چې تا مونتري ولې دا ستاري او که 1500 لوټ دی او سره کپړه دي تورا خو د مشرانو هغه متل چې حلال شي نه رکیږي دا مور غړول راکړې وي ها او کنه ماما جی خو ستا په کاري بسته واله زه زه به ځان لوري راوانم زه والله خو په سور راته ویم پردیش نه ساتم خزا الله دې مل شه زه سلام علیکم زه غم مه کوه دوکه خو مې کړې کنه چرته مې بوزي بجان چرته دې بودم کله دې بودم بس نېزم د سره هسې مې مه پازابوه ویم کله دې کنه ویم لس ډزه به دې ولم لس پرت لږ ډزه ولم ستا دماغ خراب دی دا ډز کول دومره اسان نه دي ګریوان پرېږده مازغه مې راته وټ دا کېږي پرت شاته وکړه مخکې کېږه پرېږده مې سفید بجان وال باندې کېږي ولې مازغه مې راته وټ کېږي وایم دا غون پټې ما ورېبه او ته چې کوم دې غیبېږي راغیبېږي دې پټې ته لاندې شبه شبه وال به نو کېنه مو ته وال شي شبه رېبه وال به رېبه شبه شبه د کوم ځای نه شروع دې ته شروع واچوه شبه مازغه مې کار نه کوي کنه شبه کنه وال به کوه شبه رېبه خلک پکې لږ په مینه محبت هم ګزار کوي انت را مني محبت سړی نه رېبه رېبه شبه لکه په قهر اخته برابر ولې رېبې څوک ښکته مري به بره مري به اډولې ریبه مې نه درته به ما ورېبه همدار ته دا پوس بره څه نه وباسو او ولې نه رېبې نه ریبه ما بس زه ډوډۍ نه خورم څه به خورې وریجې ښه وریجې ښه تا ته معلوم وي ښکاري دلته کور کې خپې راته وکړي نه لور والا لور والا شبه خوال وکړه وایم یو خبره ته کومه که نه چې زه راځم د کوره او چې ته دې بیان مکمل وتې شبه رېبه زه رېبه وال وکړه بېجان وال مه کوه پوله پټي بارا ته ټول ښایسته کوي جانانه پوله پټي بارا ته ټول ښایسته کوي جانانه لوله به راځي جانانه لوله به راځي لوله به راځي جانانه لوله به راځي مه راځه موږ نه مړه وشو په ایمان کې ختمېږي او لالا وایي دا ټول پټۍ به ختمې هلو هلا په ایمان دا خو سمه اوږد دی دا خو ډېر ګران کار دی چېرته ټول عمر لونې وې نو په دنیا کې به یو ځوان هم نه وی پاتې شوی او لا بېجان ماته وایي چې زه راځم چې ته د دې پټي نه وتې خو راشه بله لوبه زده کومه زه دې داسې وځم یاره منې ما ولګېده یلکه د خدای مسلمانه دا خو اسلامي دي او بیا شپېلې غږوي ورکه چې لږ ورشم مړه
لکه د خدای بنده مغازه ده یارې دې مړ کړمه نه لکه د خدای مسلمانه سار شو غرمه شو ماښام شو د غر د لمنې د لاندې ته ناست و د اسقه شپېرې شروع کړې ظالمه نو ستا په شان غلاګانو خو نه کوم تا خو ټول عمر غلاګانې وکړې لکه ما غلاګانو او ټیک شو تا ته پته شته ها؟ د غلا نه سخته ګناه په شپېلې والو کې دی نو زه خو ټول عمر دغه چیلې سروم او دا شپېلې ځان ته وایم نو ته څه دې کې ګناه نشته نه هېڅ ګناه هم پکې نشته دا ته د مولیانو نه تپوس وکړه د خلکو نه تپوس وکړه د غلا نه غټه ګناه په شپېلې کې ده بوتله راسره خبره خو نه لکه تا د را خپله ګناه نه ښکاري ما ته ښکاري خو دا زیاته ګناه ده نو دا خو ګوره یو عام شی دی بس په غر کې ناست یم عوام او تا د خپله غلا نه ښکاري ټول عمر بس د پرېږده غلاګانو مړه وکړې. پرېږده بس هر سړي په ځان یو پرده چې داسې کار دی ځان سره روزګار روانوم یار دا راته ووایه مغازیه چې بیا څه روزګار روان دی ته راځه که نه اسلامي ها؟ تا سره مې یو صلاح کوله صحیح ده راځه راځه وې مسلمه صلاح خو مې سره دا کوله که نه وایه. ځان نه ما چې ته منجور جوړ نو منجور تر دا نه څنګه جوړه په ارض یارو کې چې کوم دی خپل منجور ناست مړه د خدای مسلمانه تاسو خو نه جوړوم نو څنګه جوړه یو 500 روپۍ خرچه به پې وکړم د خورو نه به جوړ کړم او سیرې میرې به پې واچوم مړه بس یو به ځي او بل به راځي نو دا کار دې ټیک دی ټیک دی که نه بالکل بس دغه رای مې تا سره بس کوله صحیح دی زه خو ویم که نه بس د دې ځای نه ښه ځای نشته دی همدلته به را زیارت جوړ کړم ځکه چې په دې لاره باندې خلک هم ځي راځي خور هم هغه را تیاره پتره بس دا ده چې یو ورځ پوه لګېده خو بس خبر مې تیار کړ ښه نونه خواري مې پې وکړه اوس په پیسه مې راغونډم په خو دا ما ته خو پته نه وي چې قابله داسې ده خو داسې ده چې خپې ولکه مړه ښته راولې مړه بس دا بې سر شي ځه نو به تیاره ده ښه اوه واه 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 د شل روپۍ خلک ځان له ګټي نه بس تیار شو ښه خره په هغه لار باندې هغه سړي مغه دې را روان دی دا سړی زیارت ته ناست دی هله ډېر خیال یې ساتي دا چې د ماتې واله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دي ستاسو دوا راځي تر دې قبر ډېر زیات خیال ساتي او که نه بس بزرګان دي که نه یار خدمت یې کوه او موږ ته دوام کوه ولې نه صحیح ده او دا 1000 روپۍ واله د دې قبر مرمت پې وکړه او سبا به دله یخ بوتل هم راوړم حاجي الله دې صحیح ده. خدای دا د خدای هغه ځای کې په کار راوله ښه امین کې صحیح ده. دوا راته کوه ان شاء الله ولې نه الله دې خپل ثواب وکړه ځه مړه 1000 روپۍ خو شو سبا به دله یخ بوتل هم راوړم بس نن وسکار شو لکه بیا کوم خواته لوي ډېرې ته تللو کوم ډېر ته دا غونډۍ سره ده غونډۍ ها نو بیا نو هلته یو زیارت و او سم ښایسته منجور پکې وړه وړه زیارت ګلې و؟ وه. ها دلته خو زیارت نشته غونډۍ لاندې نو نه زیارت وته کنه نو نه وي وترې ها ها نو څه دې وکړل نو بس ته وړه بس ته به منجور 1000 روپۍ مرګي او منجور څوک و؟ وړه وړه ګیره اوښتې کپړې ډېر ښایسته انسان و او دغه زیارت یې ډېر قدر کوو یې لکه خدای تباه او برباد نه کاویم دا خو مغازې ګڼکپ دی بیا به دې دوکه کي ستا دماغ خراب دي ما نشي دوکه کولی راځه 1000 روپۍ پرې پاسه ورکړې او ویې نه مې شي دوکه کولی راځه توره دې وکړه راځه کور ته السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب خیر دی څنګه مچې تاسو دواګانې دي خیر نه خیر دی بالکل دنه څنګه مچې ها وی دلته کې سکے دې زیارت ته ناست یم کنه منجور یم ددی دلته خو زیارت نو یې لکه د خدای مسلمان دا زیارت دی کنه دا خو 1965 کې جنگېدلې دي مسلمانه الله زما توبه ده یسم انا نه اهو زما کور دی هر اتوار زه راځم دلته زیارت نه کوي کاکا دا ډېر وخت دی دا ته د خپل مشرانو تپوس وکړه د کوم وخت نه په شجره کې را روان دی تاسو وینا د نوم څه دی د ده نوم دی انجل غیب بابا الله زما توبه انجل غیم بابا او کنه انا څنګه نوم دی د خدای مسلمانه دا داسې کار شو پرویز خټک چې کله د پېښور هغه میټرو جوړوله که نه ویم یو انجن په دې طرف تېرېدو نو په دې زیارت باندې سلام وانه چو نو څه چلو شو څنګه نو شو وی څه چلو شو غیب یې که مکمل نو انجل غیم شو نو غیب یې خو په دې وجه کې چې سلام یې پې وانه چو که نه مسلمانه تاسو زه نن زما څنګه زما غیم نه دی نو څه د راکول نه نو باندې نه کور باندې شوی ده خو دا والا نسوار کو کنه والا بس دام ډېر دي ځه الله دې مل شه ځه ځه السلام علیکم الله زما توبه ده
يلا زما توما لا توما ولې ځنې ګولې صاحب توبې وباسي يعني ما ويمرات نما ها يلا يون جارت ها وما منجول انا خمر كولا وبنينا رنجون تنينو او غنيان ولا بسلام عليكم يقول لي غيمكو دا څنګه زیارت دی د حکومت څوک ډیبره نشي غیبولی او دغه ننجن غیب کا كم شماني ولا من كانشي اغا ما تدير سيدنا جارت قاري دا خبرم دې ټیک ته سني ګولې صاحب ولې چې په دنیا کې ډېر بزرګان خلک تیر شوي دي خدا راته وایي چې اوس کم خواځي نحو زنبانان انا سونا رولم خزا الله دې مل شه السلام عليكم وعلیکم سلام وای دغه 1000 روپۍ واخیستو د دې مرمت هم نه دی کړی څه شو خو منجوره هغه دی ای منجوره کوم دا هو سړی راشه تخته ودرېږه والله که رانه په منډه خلاص شي ستا څه خیر دی دا پیرېدله په دې بل طرف را تاوېږم چېرته ځې خوره تا چې ما نه 1000 روپۍ واخیستې تا په خبر کې مرمت ولې نه دی کړی دا راته ووایه امیر وره د شپې مې خوب لیدو دا زیارت بابا خوب کې مخې له راغی نو ما ته وی وی زما قبر له ګوره ګوتې یو نسي وی زما دې شیزونو ته ضرورت نشته دی وی ما ته صرف دواګانې کوه او وی دا 1000 روپۍ ستا شوې او وی ګرمي زیاته ده بوتلې ورته ښه یخ یخ څښه